یو پریده هو. السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم چې ښه وئ. دوستانو تاسو په دا سیټ باندې ګورئ مولانا بجلیګر صاحب الله دې وله جنتونه ورکړي. د ده یو وړوکی غوندې کلیپ دی، مزاحم دی او هغه کار چې نن سبا زنانه بهر ووتې نو هغه کار زموږ خلکو کې شته دی او وړوکی غوندې کلیپ دی. تاسو به کتلی مې خو دوستانو ما سره بیا وګورئ. راځئ دا ویډیو وګورئ. یو پریده هو پریده مور لوي چې ادې مله واده وکړه، ادې مله واده وکړه وژنم دې مله واده وکړه. مور وله واده وکړو خو چې یو دوه میاشتې تېرې شوې د شپې په 12 بجې د هلک چغې کړې چې وادې وادې راونډه که. مور یې په منډه راله چې بچیه میله مې سپی راشه څه چل وشه. وی چې اور خاړه ولوله مې نه پرېږدي وروستو نه په کونې کې ګوتې رو کوي. قسم په خدای دی چې تاسو له ګوتې درکوي. دا بار در نه ځکه راووتې چې ته ورته هلته خسي. که ته خسي نه وې او ټیلې دې سمې والې شوې والله که دنه راوتې وې. تاسو پوه شوئ. دوستانو تاسو دا خبرې د دې مولانا صاحب اورېدې. مولانا بجلیګر صاحب الله دې ولا جنتونه ورکړي. ډېر زبردست سړی و، صفا صفا خبرې به یې کولې. نو بس دوستانو دا یو شارټ غوندې ویډیو او ما ویل چې خپلو دوستانو سره شیر کړم. تاسو خو به دا ویډیو کتلې وه خو ما سره بیا وکته. د ویډیو کتلو مننه، شکریه، د خدای په امان.